بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الجوزي رحمه الله یو واقع لیکلی دی یو مؤذن هغه اذان کولو مخې و داسې سپیکر نه وي نو بره مسجد ته وختلو اذان به یې کولو نو چې اذان یې کولو په ده کې لاندې په یوه ښځه باندې د دې مؤذن د اذان کوونکي نظر پرېوتلو او چې نظر د کولاو کړو نه حیران او پریشانه به ګرځي اخیری خاتمه اوس د انسان خرابېږي عزتمند مسلمانانو ورونو نو دا انسان چې کله اذان یې وکړو د کور ته لاړله هغه ښځې نه مطالبه وکړله هغه ورته وویل چې زه تاسو تر هغه پورې نشي اوسېږئ تر څو پورې چې زما پلار نه وي راغلی نکاح نه وي شوي و هغه وویل عزتمندو عیسایان نو د کله چې پلار راغی نو پلار یې د کس ته وویل مؤذن ته چې ته خو مسلمان یو موږ عیسایان یو زموږ ستاسو ترمنځ نکاح نه صحیح کېږي نه کوو نکاح تر څو پورې چې ځان دی عیسایي کړی نه وي د خنزیر غوښه نه وي خوړلې صلیب د نه وي ځوړند کړی په غاړه کې خنزیران د سره ولې نه وي اعتماد مسلمان دا انسان را ولګېدلو اسلام یې پرېښودلو خوږ دین یې پرېښودلو او دارنګې د هغې سره یې واده وکړلو د اسلام نه لاس ومنځلو څه وخت بعد بره چت ته وختلو چت نه را پرېوتلو سر ورمېږې مات شلو لاړو دنیا نه مرتد العیاذ بالله نه ورته الله میلاو شو نه ورته صنم میلاو شو شاعر وایي که نه خدا میلا نه صنم وهي نه ورته الله میلاو شو نه چې کوم شي دپاره الله پرېښودلی هغه ورته میلاو نه شولو اعتمندو لاړو دنیا نه مرتد لاړو صله د نظریې د وجې نه انسان چې کله د پردیو زنانو سره تعلق قایم کړي د هغې سره ناسته پاسته وکړي دا انسان به شرمېږي عزتمندو د اسلام نه پسې لاس وینځي وذكرت غرفتي الصغيرة كم بها من